د اټک او سیند په غاړه غاړه راشه، د خټکو یو سبزو پوښتنه وکه، په کلار کلار مې یوسه ثوابې ته. په کلار کلار مې یوسه ثوابې ته، د یوسف او شیربانو پوښتنه وکه، جنازه مې ملکنډ چوکۍ کې کیږدی. جنازه مې ملکنډ چوکۍ کې کیږدی، د ممندو باجوړو پوښتنه وکه، په مزه مزه مې کوز که استغفار ته ملا جانه. په مزه مزه مې کوز که استغفار ته ملا جانه، په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکه، د خلیل او قلم یار په ما خبر که. د خلیل او قلم یار په ما خبر که، د ادم او درخانو پوښتنه وکه، د تیرا په تورو غرونو چې راواوړي. د تیرا په تورو غرونو چې راواوړي، د منګلو د زازو پوښتنه وکه، د پکتیا ټولو قومو ته لاس اوچت که. د پکتیا ټولو قومو ته لاس اوچت که، د خټکو اپرېدو پوښتنه وکه. د پکتیا ټولو قومو ته لاس اوچت که، د خټکو اپرېدو پوښتنه وکه، پېښور دره کوهاټ درنه هېر نشي. پېښور دره کوهاټ درنه هېر نشي، د انګو او دوابۍ پوښتنه وکه، زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه. زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه، د میرعلي د سرو ورشو پوښتنه وکه، چې د بنو مازدیګر درنه هېر نشي. چې د بنو مازدیګر درنه هېر نشي، د وزیرو بنوچو پوښتنه وکه.